بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دویشتما سپارہ 53 نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو دا نبی علیہ السلام کورتا بے دعوت مورزے. دے آیاتونو کے دا اسلامی معاشرے یوسو آداب او احکام اللہ پاک بیانی. رمبنی آیات کے کم آداب او احکام دی نو داغی تعلق دا پیغمبر علیہ السلام دا کور او دا بیبیانو سره دی. داغی پا حق کے دا آیاتنا نازل شوی دی اگرچہ دا پیغمبر علیہ السلام ذات پورے دا حکم خاص نہ دے، طول امت پار دا حکم عام دے. واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کور شروع شلا نو ذکر دا پیغمبر علیہ السلام دا کور پکے ذکر آگئی. دے کے دا دعوت طعام اور دا میل مستیا متعلق دو حکمون ذکر کی. دعوت طعام چاہے دعوت اور کچرا سماسا چھے اس کا ڈوڑے خوراک خوراک کاک بوکو دا دعوت طعام لے زمان میل مشی دا مہمانے دعوت تے دا حکم طول امت پارہان دے. اور سبب نزول شان نزول پیغمبر علیہ السلام دا مکان سر متعلق دی. دیو جنا بیوت النبی ذکر شو. لا تدخلوا بیوت النبی دا نبی علیہ السلام کورون تمغر دے. دا نبی علیہ السلام کور تا بھی اجازت مدا خدا امتیان کورون تا ہم بھی اجازت نشکلی الا ان یؤذن لکم مگر کتاسو تا اجازت اوشنو بیا کور تا ورشی. لکه کور پرده اکلی شلا پنشو رازا چه پرده نیشوی نو مورزا. یو ادب دار چه بی اجازت مورزا. دویم ادب دار چه اجازت اشو چه راشا
بلکې تعالی دعوت طعام درکشو چې راشه ما سره طعام وخوره. نو د وخت نه ډېر مخکې مه ورځه چې د پخلي نه مخکې ورته ناست دی. دا دویم ادب دی چې دونه وختي مه ځه چې ستا مخکې به طعام تیارېږي او پخېږي به او ته به ورته انتظار کوې. دا کار هم مه کوه. غیر ناظرین اناهو، ته به انتظار کوونکې د پخلي نه یا نغری په غاړه ناست او تاویږي را تاویږي او هغه مسالې وغیره برابرېږي پرې چې دا بړاسونه راکاږي پروت یې ورته. دا کار مه کوه. او د دیګونه د چاپېره چورلې را چورلې 11 به تیار یې ته ورته 7 بجې سهار نه چورلې را چورلې. چې کوم وخت یې تاله ټیم درکړه هغې له ورشه. نو مخکې مه ورځه چې ګنټه 2 ګنټې مخکې د هغې میزبان په ذهن یو بوج را ځي. د پخلي انتظام وکړم دلته کې دا پخلي والا مالګه مساله غواړي اخوا دېخوا دا څیزونه غواړي او که نه دې میلمه ته توجه ورکړم که کور ته منډه تړلی وم چې سودا وغیره ولا رالم نو دې یوازې پاتې کړي. که ده ته ګورم نو دا بټیارې کاکا وایي ما له دې سامان برابر نه کړ. نو میلمه وپالم او که دا خپل پخلي والا د هغه خبر والمه نو دې میزبان ته تکلیف دی. نو اول ادب دار چې بے دعوت مه ورځه او دویم ادب دار چې دعوت یې درکړې نو ټیم نه مخکې مه ورځه او دریم ادب دار چې د خوراک وکړو نو لږ مهرباني وکړه وځه. نور میلمانه به راځي یوازې ته خو نه چې بیا دې ډډه واچوله او لږ ګپ شپ ولګو. ته اوس لاړ شه ستا نه پس به نور خلک راځي. دا میدان خالي که زر وځه. دا 3 آداب شو. فانتشروا فاذا طعمتم فانتشروا چې طعام دې وخوړل زوځه. لا تدخلوا داخلېږئ مه بیوت النبي صلی الله علیه وسلم الا ان یؤذن مگر که اجازت درته وشو الى طعام د طعام اجازت وشو نو ورشه. نو دا بعضې کس تاړو چا وینا کړې نه ده خو چې خبر شو چې فلاني دی که څه پروګرام دی نو دی ورته اوړي راوړي تاویږي را تاویږي نو چې میلمانه راځي نو دی هم پکې ورننوځي. نو تا ته چا ویلي چې ته راشه؟ اوس دا بې دعوت او بې اجازته چې ورغی نو دی غل ورننوته. دی دغه ځای ته غل ورغی او چې طعام یې وخوړ او بیا بهر راووته ډاکو راووته پردې مالې به یې تپوس وخوړه چا دعوت درکړی نه دی ورته ورغلی. دا ما وایه ټوله مغې د خلکو خوړلې نن به پې موږ هم ورشو. نو دا کار دی غلط دی. ټوله مغې د خلکو خوړلې دي نو خلکو به دعوت ورکړي. نو نن خو هغه تاله دعوت نه دی درکړی چې چا نه یې خوړلی هغه به وله ورشي. ته هم چېرته د کوره بړاس ختلی دی او که نه خو پردي بړاسونه صحیح کې دې ته وایي طفیلي دا خېټه پسرې ورته وایي. خو چې کوم ځای خبر شي چې لوګي خېږي نو هلته ځان رسوي. ابن جوزي رحمت الله علیه علمي لطیفې لیکلي دي. لطائف علمیه د هغه د کتاب نوم دی. پخوانۍ زمانه کې چې چا کله څه غم خالي به ونو هغه به یو څوکیدار و چې فلاني ته مې ویلي دي او فلاني ته مې نه دي ویلې چې دا چا ته مې نه دي ویلې دی په ګیټ دننه نه راپرېږدی. اوس دا شی نشته دی. بس هر څوک چې راغله ولاړل بس خوراک به یې کړي. نه یو تفیلي دی ته چې بس هسې خبر شي چې فلاني دی کې خیرات دی ورځه پې نو دا کسه خبر شو چې فلاني دی کې طعام تیار دی چې په ګیټ ورته نه هلته سړی ولاړو وایي تا ته چا ویلي دي دعوتنامه راسره شته چا رابللی بس غلی شو دکې ورکړه خوښه تا ته دعوت نشته. دې غریب تو راته شو چې خدای په کومه وردم ګیټ کې خو یې داسې سړی یې ودرولی چې هغه هر څوک پېژني ورتلی نه شم نو تو راته شو. نو خیال یې وکړه چې داسې په دې پرده به ور واوړم هغې ته رسېدنه چا نه اندر پایه وغوسته او کور ته اندر پایه ولګوله چې اندر پایه باندې ور اوچت شو په پرده یې خېټه ور واچوله نو د کور مالک سره د خپلو لوریانو ناست و طعام ورته پروت دی
چې هغه وکته چې سړی په دیوال را اوړي ناوتی بے حیا ته کور نه چې ما سره لوریانې ناستې دي من خوراک کو زما لوریانې ناستې ته راپورته شوې نو دی ورته ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد ستا لونه سره مې څه کار دی ښه پوهېږي چې څه له راغلی مې طعام له راغلی دې ته وایي توفیري چې په کوټه پاندر پایام د پسې در وړي دنه به ځان څنګه خلاصوي اپې پوه شو چې زه دونه خواري کړې راځه کښېنه وخوره نو دا طریقه ښه نه ده لا تدخلوا بیوت النبي الا ان یؤذن لکم الى طعام مه داخلېږئ الا ان یؤذن لکم مگر که اجازت ته وشو نو داخل شه بې اجازته ورنشي او دا وخت نه مخکې به نه دی او درېیم دا چې طعام دې وخوړه نو لږ وځه چې د نورو خلکو نمبر راشي عام حالاتو کې چې کوم ځای کې عادت دا وي چې میلمه ډېر ساعت کښېني او د کوربه لپاره دا د تکلیف باعث دی دې نورو کارونو اوزګارېږي نه او د میلمه طعام هم مقصد دی نو دقه ځای کې دا حکم شو چې کوم ځای کې حالات او عاداتونه معلومیږي چې د خوراک نه وروستو میلمانه د ایثار شي او کوربه ورسره څه ضروري مشوره کوي څه میټینګ کوي نو چې طعام یې وخوړه نو دا میلمانه دې همدقلته ناست دي تر څو چې میزبان ورته نه ویلی چې دې ځای نه راپاسې فلاني ځای کې خبره کوو عام حالاتو کې مخکې دې راځي نه چې طعام وخوري ضروري وي خاص حالات چې هغه معلوم وي میلمه طعام وخوړه نه به خوځي د خوراک نه وروستو میټینګ دی نو بیا به سړی ناست دي اوس دا چې زر پاسېدل پکار دي خو کوربه د طویلې نشي د حیا د وجې وایي دا خبره پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسوي فیستحیي منکم نو پیغمبر علیه السلام تاسو نه حیا کوي د حیا د وجې تاسو طویلې نشي چې بس ته پاسه که نه طعام دې وخوړه نور څه کوې ته میلمې ستا د میلمستیا خاطر نو پیغمبر علیه السلام دې دی کې د حیا د وجې تا طویلې نشي دا حکم هغه وخت کې چې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په کور کې دا دعوت او هغه وخت کې لا د ستر حکم نو نازل شوی د پردې حکم نو راغلی نو بیبیانې به هم ناستې وې او میلمانه به هم راغلل نو که د ستر حکم نو هم د پیغمبر علیه السلام بیبیانې ډېرې حیاناکې وې نو هغې به حیا کوله د سړو مخکې نه وړېدې راوړېدې نو هغې غریبانانو ته هم تکلیفو دې کې یو مسله ده چې د میلمه اکرام او خاطر دومره اهم شی دی اگر چې پیغمبر علیه السلام به د مهمانۍ د میلمستوب آداب بیانوي دا یې ډیوټي ده خو د میلمه ادب دومره دی چې هغه ډیوټۍ نه هم پیغمبر علیه السلام د حیا د وجې لږ خپله رسته شو زه خو درته نشم میلمه دی څنګه ورته یم چې پاسه نو پیغمبر علیه السلام حیا کوله الله وایي زه حیا د دې نه نه کوم د حق د بیان نه دا بیان به زه وکړم پاسه د پیغمبر علیه السلام امتي میلمه خو پاسه وځه دا ډیوټي الله په خپله وکړه پیغمبر علیه السلام د حیا د وجې نشي ویلی نو د میلمه میلمستیا د هغې اهمیت معلوم شو خو ادب هم الله په خپله بیان کړ پیغمبر علیه السلام دا فریضه لږه رسته کړله د حیا د وجې تر دې چې الله دا ادب په خپله بیان کړ بل حکم د پردې هم د آیاتونو کې دی هغه دا چې تاسو د دې بیبیانو نه که څه څیز غواړئ نو مخامخ به نه ورځئ بلکې د پردې په شاته نه سوال وکړئ دې ځای کې شان نزول نه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو تخصیص معلومیږي
خو حکم عام دی د عام امت تپاره دی چې که غواړې زنانه ته مخامخ کېږي نه پسې پرده غوستل به کې. اوس خو هر یو کور کې هر لوښی موجود دی او پخوا عام طور باندې غریبي وه نو عام د استعمال لوښي هر کور کې وو او خاص لوښي به هر کور کې نه لکه غټ دیچکې او غټه پتیله دا به هر کور کې نه وه. چې کله به یو کور کې لږ ډېر پخلی کېده لکه میلمانه به یې راتلل نو پتیله یا غټ دیچکې چې به پکار و وی فلاني کور کې شته فلاني ګاونډي سره شته نو سړی به لاړ کوڅې له به ورغی ور به یې ډبو سړی به راووته لږه غټه پتیله راکې غټ دیچکې راکې میلمانه م راځي نو لږ پخلی پکې کوو هغه به ولا لوښي ورکړ. اوس چې دا ګاونډي کوڅې له ورغی اواز یې وکړ د تنبې په شا زنانه د څوکې څه وی وی ستاسو فلانې ګاونډي یم او پتیله یا دیچکې پکار دی. بس زنانه کوټې ته لاړه پتیله دیچکې وغیره راوړه او کوڅې ته یې را بهر کړ نو د دې دواړو ملاقات ونه شو خو د تنبې په شا خبره ته راوشوله. نو مخامخ کېږي به نه فاسألوهن من وراء حجاب پس پرده وغواړه او مخامخ ملاقات به نه کې. ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن سړو ستاسو د زړونو دپاره د صفایۍ خبره ده او د زنانو د زړونو دپاره هم د صفایۍ خبره ده وسوسې به پکې نه وي. پیغمبر علیہ السلام کور ته هر قسمه خلک به راتلل مسلو تپوسونه به کېدل بیبیانې به ناستې وې کور کاروبار به یې کو خو د پردې حکم نو راغلی. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل یا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ستا د کور بیبیانې دي او دې ځای ته ښه سړی او بد سړی دواړه راځي تعالی فلو حجبتهن که پرده دې وکړه نو دا به ډېره ښي که پرده دې وکړله نو د پیغمبر علیه السلام پرده خوښه وه خو د ځانه کار یې نه کو. خبره په فرش باندې وشوله حکم د عرش نه راغی چې عمر رضی الله تعالی عنه کومه رایې پیش کوي چې د بیبیانو د میلمه تر منځه پرده وکړه پرده پردې حکم دقه وخت کې نازل شو. دې ته وایي موافقات عمري. عمر رضی الله تعالی عنه بعضې خبرې د قرآن نازلېدو نه مخکې وکړلې او بیا همقسې آیات به نازل شو. نو دې موقع باندې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک آیاتونه راولېږل د پردې او د ستر او د میلمستیا آداب هم بیان شو. دا کومه موقع وه وایي دا د پیغمبر علیه السلام واده و نکاح یې کړې وه او زینب بنت جحش سره د پیغمبر علیه السلام نکاح وشوله نو میلمانه یې راغوستي وو هغې له یې طعام کو نو دا میلمانه به راغله نو کې به ناستل نو خوا د پیغمبر علیه السلام ناوې بیبي ناسته وه هغې به حیا کوله. پیغمبر علیه السلام به د دې کوره پاسېد بل کور ته به لاړه چې ګورې که دا صحابه کرام زما په پاسېدو دوی هم پاسې و دې ځای نه لږ بل وخته لاړ شي چې به راغی وبه کته همغه سړي به بیا ناست و ګپ شپ پې لګو نه کله یو کور ته کله بل کور ته. پیغمبر علیه السلام خو ګڼې بیبیانې وې پاسېده را پاسېده خو دې سړو د پاسېدو نوم نه اخېسته تر دې چې الله حکم راولېږه او د دې کار نه دوی منې کړل. يا أيها النبي لا تدخلوا بيوت النبي يا أيها الذين آمنوا إيمان والو يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تدخلوا بيوت النبي مداخلے گے تاسو د پیغمبر علیہ السلام کورنو تا بیوت النبی
دا پیغمبر علیہ السلام کورنتا الا ان یؤذن لکم مگر علی داخل چی تاسو تا حکم ملوشی چی پیغمبر علیہ السلام حکم کی نبیا ورشی الا طعام دا طعام دا خوراک لپارا غیر ناظرین الہو اللہ سے حال کی چی تاسو انتظار کون کے دا پخلینے دونا مخ کے مورزہ چی دا پخلینے مخ کے وطناستے ولیکن اذا دعیتم لیکن کل چی تاسو اغسطے شے فادخلون بیا دغه وقت کی داخل شے چی کل دعوت ورکا چرازے نبیا ورشے او چی کل طعام مخور نبیا فاذا طعمتم فانتشروا چی کل طعام مخور فانتشروا نبیا خوارشے اسے دا کورا ولا مستأنسین لحدیث او مکینے آرام کا ان کے دا پار دا خبرو گپ شپ خبرات رتا مکینے کرا تو عام نمخ کی وی ہم او کرا تو عام نرست وی ہم اسنا چی متکیتم ڈڑو والا خپم پخ پرالو لی رازے چی سو گپ شپیو لگو دا کار مکوے تو عام دے اخوڑو میرا بانیو که اوزا دویم پینڈر آروانا دا ان ذالکم کان یعذی النبی بے شک دا کار تکلیف رسی پیغمبر علیہ السلام تا فیستحیی منکم نہ پیغمبر علیہ السلام ستاسو نہ حیا کئی شرمیگی درنا واللہ لا یستحیی من الحق اللہ پاک حیا نہ کئی نہ شرمیگی دا حق خبر دا بیانولنا حق خبر بیانول دینا اللہ پاک نہ کئی پرواہ نہ کئی حیا سر لازم ترک دے ترک پرے خودل یو با ادبا زویوی با ادبا شاگردوی او خدای لینے کی پسیگرٹ روڑے دلے دی ندازوی دا خپل پلار نا حیا کی دا مخ کی سیگرٹ نس کی دا شاگرد دا خپل استاز مخ کی سیگرٹ نس کی ځان لسکی د سیګریټ لګولې دی ناګانا پلار راغی یا استاد راغی د لري نشي ک هغه سیګریټ یې واغش پدمه کې خو د پاسه پخ پکې خو دلا او هغه پورې په دغه قدم اخري تر څو چې استاد یا د پلار دغه ځای ته تللی چې هغه پوه شي چې سیګریټ کم دی ښکارې کې دی خو به ویني نو دا پلار نہ حیا وکړه دا استاد نہ حیا وکړه نو سیګریټ ترک ګرانو محترمو اوریدونکو دا کیسټ پتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 وجه دا کېدی شي چې ډېرې مسلې د امت داغه تعلق د زنانو سره دی زنانه ډېرې دي په نسبت د نارینهو الله زنانه ډېرې پیدا کړي دي نارینه کم پیدا کړي دي اوس د دې ډېرو زنانو مسلې داسې دي چې بغیر د زنانه نه حل کېږي بعض وخت کې سړی بیان نشي کولی بیبیانو ته څه ووایم مسله څنګه وکم او یو بیبي د یو پردي سړي نه تپوس نشي کولی مسله ورته پېښه ده چا نه تپوس وکړي څنګه تپوس وکړي نو د دین تقریبا نیم علم چې د زنانو لپاره دی هغه هسې پټ پاتې شوی صحابیات هغوی به د حیا د وجې غږ نشو کولی پیغمبر علیه السلام به هم حیا کوله نو الله پاک ګڼې بیبیانې ورکې چې په دې کور کې به هر قسمه مسله راځي او دا بیبیانې به د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي پیغمبر علیه السلام به جواب کوي اوس د امت بیبیانو ته که د مسلې ضرورت پیښ شي هغوی به بیبیانو له راشي او د پیغمبر علیه السلام بیبیانې به جواب ورکړي نو نیم علم د دین تقریبا دا پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په ذریعه باندې امت ته ورکړی نو ګڼو بیبیانو کې دا یو مصلحت دی چې د دین ډېر مسائل بیبیانو زده کړل او امت ته رسولي دي بیا نارینهو ته هم رسېدلي دي
او زنانو ته هم رسیدلی. نو په پیغمبر علیه السلام دا اعتراض بېځایه چې ګڼې بیبیانې کړي دي. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. اے نبی إنا أحللنا بشك من حلال کری لك استاد پارا أزواجك اللاتي استاهغ بیبیانے آتیت أجورهن چتا ورت مہرن وکری موجود بیبیانے لا حلال دی. وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وما اغا ملكت يمينك جستا خلاص مالك شوید دا اغوی مما افاء الله عليك دا اغنى چه مال غنیمت کے اللہ در کری پا جہادن کے کمی بیبیان پلاس راغ لے نو اغی کے کستا خوخی اجازت تے کولشی. نو وینزی هم پیغمبر علیہ السلام چه خوخی کی اجازت تے. وبنات عمك استاد پار استاد ترلورم جائز دا. وبنات عمك استاد ترلو يعني استاد پار جائز دی. وبنات عماتك او استاد پلازا طرف چکم تروریانی دا اغیل لوریانی در لجائز دی. دا ترلو لوریانی دا تروریان لوریانی. وبنات خالك او استاد ماما لوریانی در پار جائز دی. خاندان کی دا ماما لورم جائز دا. وبنات خالاتک او دا تروریان لوریان مستار پر جائز دی. اللاتی حاجرن معکا چستا سر ہجرت کرے. پیغمبر علیہ السلام دا پارا قریشی خاندان کی شرط لگے دے کہ ہجرت بخامخاوی کہ ہجرت نکی نکاح وصل نشکولے. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها او اغبي بذر لهم حلال دا. وامرأة مؤمنة اغبي بي چه مؤمنة دا إن وهبت نفسها چه در ابخي خپل نفس إن وهبت چه ور ابخي خپل نفس للنبي پیغمبر علیہ السلام تا. إن أراد النبي کبیا پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرمائی ان یستنکحها چه دا دی سر نکاح اکی خالصتا لکا دا کار یواز استا دا پارا اجازت خاص تا دا پارا دا مفتکول یواز استا دا پارا خصوصیت تے من دون المؤمنین دا مؤمنان دا پارا ندی اجازت اگوی دا پارا حکم داری چه ان تبتغو بی اموالکم پا مہرونو باندے بے طلب کرے بلا مہر نکاح بنکے. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا بتحقيق سر من معلوم دا ما فرضنا عليهم جمن سمقررتیا کرے لپدے خاوندانو بانے في أزواجهم دا دید بیبیانو پا حق کے. وما ملکت ایمانهم او اغا سچ مالکان وی خلاسو ندی یعنی وینزی. لکی لا یکون علیک حرج دید پارا چی تابانی سگنا پاتی نشی. وکان اللہ غفور رحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان لے. دا پیغمبر علیہ السلام دا پخپل اختیار کے نو بے اختیارا اے پھٹے محبت زیادہ. دا عرب خلق اغوی چے غوخ پخکی خورا پکیوی مارگا مسالات رسکونیات دا ورل برابر کی پکی ڈوڑے ماتا کی پستا کی دیتا سرید وی. دا دا عربو دیر دا مین توان دے مرغوب ترین
او محبوب ترین طعام دی. نو پیغمبر علیہ السلام تشبیه ورکولا چې عائشہ می په نورو بیبیانو کې داسې خوښه ده لکه طعامونو کې چې ثرید می خوښ دی. دې قسم طعام ته ثرید وایي. اوس دا بی اختیاره په زړه کې دا مینه الله اچولې وه. خپل اختیار باندې پیغمبر علیہ السلام ټولو سره مساوات کو، خو بے اختیاره مینه د عائشې بیبي سره وه. نو په ظاهري کارونو کې پیغمبر علیہ السلام د ټولو منځ کې مساوات کړي او دا یو کار د زړه بے اختیاره د دې الله نه معافي غوښته. اللهم هذا قسمي فيما املكو فلا تلمني فيما تملكو ولا املكو. یا الله دا خو زما تقسیم دی، ما نمبر مقرر کړی دی، د ټولو تر منځ مساوات کومه، او چې کوم ځای کې زه اختیار لرم مساوات مې کړی دی. فلا تلمني فيما تملكو ولا املكو. نو کوم شیز کې چې زه اختیار نه لرم د زړه بې اختیاره خبرې او تی مالکې، نو دې کې مې مه ملامت کوه. اوس پیغمبر علیہ السلام باندې د بیبیانو په منځ کې مساوات واجب او لازم نو، او د نورو امتیانو لپاره چې د چا ګڼې بیبیانې وي نو په هغوی باندې واجب دي چې مساوات وکړي. خوراک سکاک بم ټولو بیبیانو ته یو شانتي ورکوي، نان نفقه، او د شپې تیرولو مساوات به هم کوي. که یوې سره یوه شپه کوي نو بلې سره هم یوه، که یوې سره دوه کوي نو بلې سره هم دوه. اوس د دې خلاف کول حرام. یو سړی دوه ښځې یا درې یا څلور ښځې لري، یوې ته ښه ګوري بلې ته نه ګوري، نو په دغه وخت کې دا سړی به ګناهګاري، نیم بدن به د ده مفلوج وي لکه چې فالج وهلي، او د قیامت په ورځ به خلک پیژني چې ده د دوو ښځو په منځ کې انصاف نه دی کړی. نو امتي باندې الله پاک د ښځو نمبر مقرر کړی دی. که دوه ښځې وي، که درې وي، که څلور وي، د څلورو نه زیاتي روا نه دي. پیغمبر علیہ السلام د دې نه مستثنا دی، نمبر پہ لازم لري. امتی باندې نمبر لازم دی. جامع کروڑی دوارو لبا یو شانتی روڑی، سړی دوه ښځې جامع روڑی یو شان به دوارو لاخلی، نقد پیسې ورکوي یو شانتی به ورکوي، خوراک سیز روڑی مساوي به ورکوي، وخت تیرولی شپه کول یوې سره یو شپه بلې سره یو شپه، د ورځې دوارو سره ملاقات تپوس پوښتنه کوي به، او د شپې نمبر مقرر دی. البته که یو سړی د شپې څوکیدار دی، دا خو ټول عمر باري د شپې، نو د شپې نمبر بدل شو په ورځ باندې، د شپې دی مزدوري کوي، څوکیداري کوي، نو بیا به د ورځې نمبري یو ورځ د یوې یو ورځ د بلې. نو پیغمبر علیہ السلام ته الله اختیار وکړ چې تا باندې نمبر نشته، مقرر د باندې نه دی نمبر چې ته یو ویله وخت ورکې نو هغه مله به بلې لم ورکې. ترجي من تشاء، دا ترجي لفظ د ارجاء نه مشتق دی، په معنی د رستو کول دی، او تؤوي د ایواء لفظ نه مشتق دی، د دې معنی قریب کول. مطلب دا چې تعالی اختیار دی د بیبیانو باره کې چې کومه نمبر کې رستو کې هم او کومه چې نمبر کې مخکې کې قریب کې هم. دا اوس خصوصیت د پیغمبر علیہ السلام شو. او که یو بیبی لا نمبر دی رستو کړی دی او بیا په خپل نمبر کې دوباره راولي، نو د دې درته اختیار دی. نو پیغمبر علیہ السلام سره دی چې نمبر په واجب نو، خو د بیبیانو
خیال ساتلی دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم فیعدلو. عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام با د ټولو بیبیانو منځ کې برابروالی کو. فیقول اللهم هذا قسمی فيما املکو. بیا بیا فرمایل یا الله زما اختیاری تقسیم او برابروالی داری. فلا تلومنی فيما لا املکو. کم لے کہ چیزو اختیار نہ لرم، بے اختیار دغه میلانی و طرف تلی بلے میں ملامت کوا. قال ابو داود یعنی القلب، دا دغه بے اختیار میلان. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام د یوی بی بی په نمبر کې بل لکه وته ضرورت په پیښ شو، نو د هغې بی بی نه به اجازه تغوسته چې نن خو نمبر ستا دی، نو زه دغه بله وخت ته ځم لاړ شم، بیبیانو نه به اجازت غوسته. الله پاک دا معافی موته کړی دی. تؤوی الیک، بیبیانو کې برابروالی پتا فرض نه دی، ته معافی. تر دې چې پیغمبر علیہ السلام وفات کېده، نو دا مرض الوفات په زمانه کې هر ورځ په کټ کې به د بلې بیبي کور ته وړی شو، په خپله تلی نه شو، نو په کټ کې به د یوې بیبي د کوره بلې بیبي کور ته یوړی شو. نو داسې په نمبر هر کور کې به شپه راتلله. بیبیانو سلام مشوره وکړله چې پیغمبر علیه السلام خو دې وخت کې عدل او انصاف او مساوات کوي، نو د ټولو ویدام خوښه نه ده چې د عایشې بیبي سره د زړه میلان یو فوټې زیات دی، نو که دا نمبر ټول من عایشې بیبي ته وبخو او هلته پیغمبر علیه السلام لږ خوشحاله شي. ټولو وی ډېره ښه ده، نو د عایشې بیبي کور ته منتقل شو د ټولو بیبیانو په اجازت باندې. نو دا باقی مانده روزې خدمت عایشې بیبي کړی دی. یو وخت کې ام سلمه بیبي چې دا د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او بوډۍ وه، دې خپل نمبر عایشې بیبي ته بخلو چې زما په نمبر کې پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي سره وخت تیر کړي. اوس د پیغمبر علیه السلام نه دا فرضیت د نمبر لرې کېدل چې پتا د چا نمبر لازمي نه دي، فرض نه دي، دا څه دپاره دي؟ ذلک ادنی ان تقر اعینهن، دا دې دپاره چې د دې بیبیانو سترګې یخې شي، یعنې زړه خوشحاله شي، ولا یحزن، غمجنې نه شي، ویرضین، او رضا خوشحاله شي. اوس دې ځای کې سوال دا دی چې په پیغمبر علیه السلام د فرضیت پورته کېدل چې دا نمبر در باندې لازم نه دي، پورته کېدل په ظاهره دا د خفقان خبره ده بیبیانو دپاره. نو څنګه الله فرمایي ذلک ادنی ان تقر اعینهن، دا دې لپاره چې بیبیانې خوشحاله شي، سترګې یخې شي. دا خو د خوشحالۍ خبره نه ده چې په پیغمبر علیه السلام یې د بیبیانو نمبر مقرر کړی وي، نو دا د بیبیانو د خوشحالۍ وه چې نمبر یې پې مقرر نه کړ، دا خو د خفقان ښکاري. د دې سوال جواب دا دی چې بیبیانو به هلې ګیله کوله چې د دوی حق په پیغمبر علیه السلام لازم وي او ولې نه وي ورکړی، دې به ګیله کوله. اوس په پیغمبر علیه السلام د یوې بیبي هم حق نشته، او سره د دې پیغمبر علیه السلام عدل او انصاف کوي، هر یوې ته پوره حق ورکوي. اوس د خوشحالۍ خبره ده چې زما پې حق نشته، خو مهرباني را سره وکړه، نمبر یې راکړه. نو هر یو بیبي به دا د پیغمبر علیه السلام د طرفه یو احسان وګڼي او خوشحاله بشي. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. الله خبردار دی په
په هغه خبرو چې ستاسو زړونو کې دي. الله ډېر لوی علم والا دی، حکمت والا دی. د پیغمبر علیہ السلام د ګڼو بیبیانو په باره کې شاید چې د چا په زړه کې شیطاني وسوسه راغلی وي چې ولې ګڼې وکړلې د څلورو نه زیات او بلا مهر ولې الله ورته وایي چې که غواړې نو وکړه. نو د مسلمانانو زړونه د داسې وسوسې نه الله پاک محفوظ کوي او په ایمان باندې پخوي. نو پدې کې د الله د طرف نه مصلحتونه دي. د پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو ګڼوالی دې کې ډېر حکمتونه دي. د پیغمبر علیہ السلام د نوجوانۍ او د شراب زمانه وه. دغه د ځوانۍ ژوند پیغمبر علیہ السلام په تنهایۍ کې تېر کړی دی. 25 کالو پورې اړ واده نو کړی او 25 کاله پس چې واده کړی دی نو هغه هم د یو داسې زنانه سره چې مخکې 2 ځله کونډه شوې وه، د 40 کالو وه، بچو والا وه. بیا پیغمبر علیہ السلام 53 کاله عمر پورې دقې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره وخت تیر کړی دی. او د هغې نه پس چې هغه وفات شوله نو په 2م کال د هجرت پیغمبر علیہ السلام د عایشې بیبي سره واده کړی دی. او 1 کال چې تیر شو نو بیا د حفصې بیبي سره پیغمبر علیہ السلام نکاح وشوله. لږې ورځې پس د زینب بنت خزیمه سره نکاح وشوه. خو څو ورځې پس زینب بیبي وفات شوله. په 4م کال د هجرت ام سلمې بیبي سره د پیغمبر علیہ السلام نکاح وشوله چې دا هم کونډه وه او بچی یې و. په 5م کال زینب بنت جحش سره د الله په حکم نکاح وشوله. دغه وخت کې 2 کاله عمر د پیغمبر علیہ السلام او اخیری 15 کاله عمر کې د پیغمبر علیہ السلام په کور کې چې کومې بیبیانې داخلي شوي دي نو د دې ټولو بیبیانو سره د پیغمبر علیہ السلام کور کې خبرې اترې معاملات تیر شوي دي. اوس دغه د کور مسئلې د کور خلکو ته معلومي، بار خلکو ته نه معلومي. نو د امت ډېره لویه برخه د علم دا په کور کې بنده پاتې کېدله. نو الله ګڼې بیبیانې ورکړي چې دې ګڼو بیبیانو ته د دین ډېر لوی علم په کور کې حاصل شي. دا د امت استادانې به امت ته به دا دین رسوي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د دینه کم احادیث چې روایاتو کې راغلي دي نو هغه 2210 احادیث دې بیان کړي دي. 2210. ام سلمہ بیوی رضی اللہ تعالی عنہ 302 احادیث د دینه روایت شوي دي. او ام سلمې بیوی چې کومې فتوی جاری کړي دي د هغې په باره کې حافظ ابن قیم رحمت الله علیه وایي که راجمع کړي شي یو مستقل کتاب به ترنه جوړ شي. د عایشې بیبي د 200 نه زیات صحابه کرام د شاګردان دي چې هغوی فقه او فتوا نقل کړې ده. بل دا ګڼې بیبیانې چې د پیغمبر علیہ السلام کور ته راغلي دي نو دا هر یوه بیبي د لوی لوی خاندان سره تعلق ساته او دغه لوی لوی خاندانونه ټول د اسلام ملاتړ جوړ شوي دي. دا هم پکې یو حکمت دی. نو پیغمبر علیہ السلام
نفسانی خواهشاتو باندې ګڼ ودونه نه دي کړي، بلکې د دین د فایدې لپاره یې کړي دي، امت ته د تعلیم دپاره. وپسې حکم دار چې لا یحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. بس دغه بیبیانې چې دا کمې دې کړي دي دا بس دی، او د دې نه وروسته نورې بیبیانې مه کوه. لا یحل لك النساء، نورې درله حلالې نه دي من بعدو، د دې نه وروسته. او که دې موجودو کې یوه پرېږدي او عدت تیر شي او بله کې، نو دام جایز لري. د یو امتي څلور بیبیانې دي، پنځمه نشي کولی. البته که دې پنځمه کول غواړي، دې څلورو کې به یو طلاقه کي چې عدت یې تیر شي، نه بیا دې بله کولی شي. نو دغسې پیغمبر علیه السلام ته ویلی شو چې دا 9 بیبیانې دي، دې کې که ته یوه پرېږدې او عدت تېرېږي او بله کې، نو دا کار مه. نو من بعدو کې اشاره دې ته وشو چې دغه 9 بس دی، د دې نه وروسته به نه کې. یو تفسیر دا دی. دویم تفسیر دا چې دا کوم قسمونه درته الله مخکې ذکر کړي دي، چې دا د ترنو، د ترور لوریانې، د ماما لوریانې چې هجرت وکړي نو دې سره نکاح کولی شي. نو دې قسمونه وښول چې د تره لوریانې ګڼې دي چې څونه کې نو نور هم کولی شي. د ترور لوریانې، تروریانې دې هم ګڼې دي، د هغې لوریانې هم ګڼې چې څونه کې نو کولی شي. ماماګان دي، د هغې لوریانې هم کولی شي. ګرانو محترمو اورېدونکو، دا کیسټ په تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. اوس دا نوی نکاح چې کې قریشي خاندان کې د تره لور، د ترور لور، د ماما، نو په دې مخکینو بیبیانو کې ورله د چا پرېښودل ضروري نه دي چې مخکې پرېږده موجوده بیبیانې پرېږده او بله وکړه. موجوده دې په خپل حال وي، او که بله کې نو بله مه وکړه، کولی شي. خو قریشي خاندان کې دا شرط دی چې هجرت نه بغیر به کار نه کېږي. دین علاوه که یو زنانه راشي او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ما خپل ځان تا ته در بخلی دی، لکه پیغمبر علیه السلام د دې زنانه سره نکاح کول غواړي او دا بخنه قبلی، نو کولی شي. خو دا خصوصیت د پیغمبر علیه السلام دی. اوس که یو زنانه راشي او یو امتي ته وایي چې ما خپل ځان تا ته در بخلی دی او دې وایي زما قبوله کړې او مهر وغیره پکې دي، امتي لپاره دا کار جایز نه دی. امتي لپاره خیراتي ښځه نشته. او دا خصوصیت د پیغمبر علیه السلام شو. اوس د پیغمبر علیه السلام خصوصیت خو دی، او پیغمبر علیه السلام داسې کار نه دی کړی چې چا ورته وایي چې ما ځان مفت درکړه او پیغمبر علیه السلام مفته قبوله کړې وه. داسې کار پیغمبر علیه السلام نه دی کړی. ان اراد النبی، که چېرې پیغمبر علیه السلام اراده وکړي، وغواړي چې دا زنانه قبوله کړي، نو دې کې دا شرط د اباحت دپاره دی. مباح ده که دا خیراتي ښځه پیغمبر علیه السلام قبلی، مباح ده، غوره نه ده. پیغمبر علیه السلام خو بهترین باندې عمل کوي، په به او په بهتر نه. نو بهترین خبره ده چې مهر ورکا. نو پیغمبر علیه السلام په مهر بیبیانې کړي دي، مفت یې نه دي کړی. امت دپاره حکم دا دی چې ان تبتغوا باموالکم، امتیانو که تاسو ښځې کوئ، ګورې مهر به ورکوئ. ان تبتغوا، تاسو به طلب کوئ، باموالکم، په مالونو مهر به ورکوئ. که
که د نکاح په وخت کې یو سړي مهر نی مقرر کړی نو مهر به رسته مقرر کی، مهر مثل به ورکوي چې د دې زنانه خاندان کې نور جنکۍ واده شي د هغې څومره مهر هغه به دی له ورکوي. او یو فرق پکې دا دی چې امتي دپاره د څلورو بیبیانو اجازت شته، امتي څلور کولی شي د پنځمې اجازت نشته. او پیغمبر علیہ السلام مثنا و ثلاث و رباع د دې شرط نه آزاد دی. الله ورته فرمایي چې څومره ته کور غواړې کولی شي. انا احللنا لکه، موږ درله حلال کړي دي. او پیغمبر علیہ السلام په یو وخت کې 9 بیبیانې وې، نو د دې 9 نه علاوه نورې نه وي کړې. پیغمبر علیہ السلام ګڼې ولې کړي دي؟ امتي څلورو پورې کوي او پیغمبر علیہ السلام ګڼې ولې کړي دي؟ د دې ګڼوالي بعضې کافران اعتراض کوي چې 9 بیبیانې کړي دي، 9 د پیغمبر علیہ السلام دپاره هیڅ شی هم نه دی، لږې دي. دا د پیغمبر علیہ السلام د نوجوانۍ او د شباب روزې چې 25 سال عمر یو د 25 کالو، نو د 25 کاله پورې پیغمبر علیہ السلام وعده نه و کړی. او چې 25 کاله پسې واده کو نو هغه واده د یو داسې کونډې سره یې کړی دی چې 2 ځله کونډه شوې ده. عمر یې خوړلی دی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. او بیا د 53 کاله عمر پورې هم د دقې یوې بیبي سره وخت تیر کړی دی. پیغمبر علیہ السلام 25 نه 53 سال پورې خدیجة الکبرا سره وخت تیر کړی دی، بله بیبي نه ده کړې. او ښه په اطمینان باندې په تسلی باندې وخت تیر کړی دی. او دغه وخت هم بیا داسې دی چې اکثر په غارونو کې به دا وخت تېرېده، غار حرا وغیره. توښه به یې له ځان سره وړه چې توښه به ختمه شو نو بیا به واپس راغی. او دې کار کې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها تعاون هم کړی دی. د الله نیکه بنده د پیغمبر علیہ السلام د عبادت دپاره د توښې تیارولو، د زړه سکون تیارولو تعاون به کو. اوس دا عمر د شباب دی، د ځوانۍ دی، د جذباتو دی، د خواهشاتو دی. او پیغمبر علیہ السلام خواهشات پریښي، جذبات یې پریښي. نو چې څوک په پیغمبر علیہ السلام د ګڼو ودونو اعتراض کوي نو دې ته دې فکر وکړي چې هغه د ځوانۍ وخت دی، هغې کې خو ګڼو ودونه نه یې وه، هم کونډه. او د پیغمبر علیہ السلام جسمانی قوت څومره، جسمانی قوت د پیغمبر علیہ السلام دومره دی چې پخپله فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ما ته چې کم جسمانی قوت راکړی شوی دی هغه د 40 جنتي سړو برابر دی. یو پیغمبر علیہ السلام کې د 40 جنتیانو طاقت دی او په یو جنتی کې د دنیا د 100 کسانو طاقت دی. نو 40 ضرب 100 4000. نو په یو پیغمبر علیہ السلام کې د 400 سړو طاقتو پهلوانو د 400 سړو طاقت پکېو. لکه پیغمبر علیہ السلام 40,000 بیبیانې کړې وې دا به داسې وې لکه چې عام امتي یوه وکړه ده. نو عام امتي ته د 4 اجازت دی. نو 4,000
4000 لا چې په 4 کې ضرب ورکړي نو 16000 بیبیانې که پیغمبر علیه السلام کړې وي نو دا به داسې لکه امتي چې 4 بیبیانې کوي. نو پیغمبر علیه السلام کې د 400 سړو طاقت او د ګڼو بیبیانو طاقت الله ورکړی دی خو ډېرې کړې. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې وفات شوله نو د هغې نه پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله ماشومه لور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام ته په نکاح ورکړل. دا پیغله وه او د دې نه علاوه نورې بیبیانې چې پیغمبر علیہ السلام کړي وي هغه ټولې کونډې وي. نو 9 بیبیانې د پیغمبر علیہ السلام وي. د هغې نومونه دا دي: نمبر 1 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، 5 زینب بیوی دا، 6 ام حبیبہ، 7 جویریہ، 8 صفیہ، 9 میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن. دا 9 بیویانې د پیغمبر علیہ السلام وی. دا یو صفیہ، میمونہ، جویریہ دا قریشی خاندان ندی او دا مخکینه ټول قریشی خاندان دی. نو کم از کم د 400 مستحق بنده 9 بیبیانې کړي دي نو دا حیث ندی، کمی دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا